ابدالي لونه وای څه وخت چې نظام ملک راوځي دغه څیره ګوري خو دې څیرې ته چې ګوري وایي چې تا په څیره کې زه د پاچاهۍ مخکې نه خانې ګورم. داسې کلي شته دی چې هغوی کې ټول مسلمانان اوسېدل، داسې کلي شته دی چې ټول پکې سیکان اوسېږي. دا د شاه جهان د ول لورانې وې چې دلته به ناست وي او د خپل پلار فیصلې به یې اورېدلې او کتل به یې چې پلار یې څنګه فیصلې او قضاوت کوي. د احمدشاه دراني د ځواکونو له لوري د سرهند نیول کېدو خبر پرته له کومه ځنډه د دهلي پر تخت د ناستو مغولي واکمنانو غوږونو ته ورسید. د عالمګیر ثاني په دربار کې چارواکو دا وړاندوینه کوله چې د لاهور او سرهند له نیولو وروسته اوس نو د دهلي لاندې کول افغان جنګیالیو لپاره کومه ستونزمنه چاره نه ده. مغولي واکمنان څلول یو وارخطا د افغان ټولواک د مقابلې لارې چارې څارلې او له هر شته سیمه ییز ځواک سره یې د اړیکو ټینګولو او د معاملې هڅه کوله. د مغولي دربار وزیر اماد الملک غازي الدین په هندوستان کې د پښتنو له غښتلي مشر نجیب خان یوسفزي یا نجیب الدوله نه د ابدالي ځواکونو په وړاندې د جګړې غوښتنه وکړه، خو نجیب الدوله د هغه له ملاتړه ډډه او افغان ټولواک ته یې خپله وفاداري اعلان کړه. له دې وروسته د افغان ځواکونو سرلښکر سردار جان خان د دهلي په تکل وخوځېد او صدر اعظم شاه ولي خان یې د شاه له لوري ملاتړ کاوه، خو د افغانانو دغه یون هم له نښتو سره مل و. لیکوال او څېړونکی صفیه حلیم له سرهند نه تر دهلي د افغان ځواکونو د یون په باب وایي ظاهره د سیکانو زور لګولی و چې پنجاب دی ونیسي، ټول پنجاب دی ونیسي، ځکه چې د پنجاب نه یعنی دا د سیک مذهب چې دی دا په یو فوجي قوت باندې هغه وخت بدل شو چې کله سیکانو وکتل چې نور قوتونه ځان له خپل ځمکې اخلي، خپل سیمو کې حکومتونه جوړوي، نو دی دا د پنجاب سیمه چې دا خپله ګڼله او دی زور لګولی و چې دلته کې خپل حکومت خپلواکي واخلي. نو ظاهره ده سرهند یو ډیره مهمه پوځي چاونۍ وه، دلته کې قلعه جوړه وه او د دې د نیولو دپاره به تل دلته جګړې کېدې. مغل حکومت دپاره سرهند په دې مهم و چې که سرهند د دې نه لاړلو نو ټول هندوستان، ځکه سرهند یعنی د هند دروازه ګڼل کېده، نو سرهند د لاسه ورکول مغلو دپاره یعنی یو فاجعه وه، دوی نه غوښتل. نو هغې د نیولو او د دلي ته د رسېدو د دې ترمنځ به ډېرې جګړې شوي وي، وړې جګړې او واړه جنګونه به هر وخت کېدل، هم د سیکانو ترمنځ، هم د سیکانو د مغلو ترمنځ، هم د مغلو د افغان فوج ترمنځ. نو دا سیمه د شخړو سیمه وه، ځکه چې داسې کلي شته دی چې هغوی کې ټول مسلمانان اوسېدل، داسې کلي شته دی چې ټول پکې سیکان اوسېږي، اوس هم شته دی هغه کلي. دا کله به یو برلاسې شو، کله به بل برلاسې شو، تر څو چې افغان پوځ ورسېده دهلي ته. له دې سره د مغولي امپراطورۍ لومړی وزیر چې د مغولي سلطنت د واک اصلي واګي په لاسونو کې ول خپله ماته پخه وبلله. اماد الملک غازي الدین خان فیروز جنګ د دهلي شمال لوري ته په نرولا ښارګوټي کې د احمدشاه ابدالي په کمپ کې راڅرګند شو او هغه ته یې ځان تسلیم کړ. د وزیر له تسلیمېدو او د پلازمینې دهلي له بې دفاع پاتې کېدو سره سم مغولي امپراطورۍ د ډیلي په چاونۍ کې یعنې په دغه ودانۍ کې له یوه تش په نامه امپراطور پرته نور ټول د افغان ټولواک په پښو کې پر مخ پرېوته.